حسن بصری رحمه الله فرمای ویزه حج تراوا لار کې را تر توخه ختم شو ملګرو ته مې وګوریا باجی خو ته پر نظر مخ کای یو کار یو د کې خیمه ورغلو ډیر نیک سره پکيو زمونږ ډیر زیات خدمت وکړو چې تاسو د خدای جل جلاله ملمانه حرم شریف ته روان یې یو ورو کې معصوم هغه بدا سودا د خوراک مراد سيزونه د کوټه چیر روټي وروړه هغه صاحب د خیمه راتوي چې کله موږ د رسوت اغسطه وی حسن بصری رحمه الله ته خودي کعبه مبارکه ته او د نبی له صلوات و سلام وینا مبارکه ده چې چا کعبه اول کرته ویلا دغه وخت چې کومه دعا کوي الله قبلای سبحان الله هر دعا چې کوي خو یو سوال به الله قبلای وی ما د پاره بدا سوال کوي چې الله زما ته بچي مړ ما وی دا څنګه دعا خلق بچو غواړي مړکې نه ویراته وی حل بل تعالی چې کله واپس راشه او تا ما ته وعده کړی چې زه بستا پاره پاره دعا کوم نو زما د پاره دا دعا امام حسن بصری رحمه الله فرمای کعبه مبارک درشل مبارک می چولی دا هغه ملګری دعا را تیار یو نه کیدا خو بیا مې چې وعده کړی وعده دا او عرب په دې وعده پوره والی کې سخت مسوي وای ما وی الله غچا چې موږ له لار کې مل مسیا کړی دا غږ دې مړ دې چې واپس رالو الله زما دعا قبول کړو هغه تړه لار کې راته استقبال ته ولاړ دی اے عطنا یقینا تا صحیح وادي پورواله او الله زما دوی واپس ما ورته دي کې سره راځي زه خو خلق وادي ویلی ما خوب لیدو خو کې ګورم قیامت ته جبرئیل علیہ السلام سره د میزان تله ده د نیکۍ او د بدۍ تور روان دی د مسلمان عمل چې وتللی شي نو د نیکۍ چابړی سپک وي او د بدۍ چابړی دروند وي یو غر لګېدلی د ثوابونو الله امر وکړي د دې غر نه ورته ثواب نیکۍ دی چابړي کې واچوئ چې دروند شي هغه له چې دې نیکۍ چابړی کې هغه ثواب نیکي واچولی شي به هغه دروند شي الله وایي د جنت نو زما نمبر را زما چې د اعمالو ټوله شو نو زمان د نیکۍ چابړی وی الله وایي دا جهنم ته بوت او چې الله ټولو خلکو ته د دې نیکۍ نه نیکي ورکړي او مال نه وی دا هغه خلک دي چې چا واړه ماشومان وفات شي او په هغې باندې هغوی صبر کړی نو هغوی دپاره ما دا نیکي تیاره کړې ده ستا په وړوکې ماشوم نه دی وفات نو ستا پکې حصه نشته ځکه درته یم جهنم ته لاړ وایي ما ځکه سوال وکړو چې الله زما بچی وفات کا چې ماله خدای جل جلاله په دغه ثواب کې اجر نیکي راله راکړي او ماله پکې حصه راکړي نو دا څلور پرې دی په بچي کې دي صاحب د مستطرف لیکلي هغه یو عالم دی عمر ابن الحجر الکندي ډېر لوی عالم تېر شوی یو بل عالم دی عوف ابن محلم الشیبانی رحمه الله دی عمر ابن الحجر الکندي خپل لور دی بل عالم ته عوف ابن محلم الشیبانی ته ورکړه نکاح او د دې عمر ابن حجر الکندي بیبي ام ایاس نوم نو دا دې خپل لور ته نصیحت کوي ډېر عجیبه نصیحت یې دا چې کله لوري ودېده نو بیا دې خپل لور ته نصیحت کوي ورته وایي چې یا بولیا اے بچونې اے بچی یاد ساته د لسو څیزونو نصیحت درته کو لس خبرې دماغو کې یاد ساته که دا لس خبرې دې دماغو کې یادې وساتلې نو ستا خاوند به ستا خادم وګرځي هغه به بیا ستا غلامي خو شرط دا دی چې په دې لسو څیزونو خپل ځان وینځه وګرځوه د ځان دې وینځه که خاوند به دې خادم شي او که دا لس خبرې دې یادې نه کړې نو بیا خاوند په کور کې ستا خوشحالي نشته هغه خواخي او هغه مو خپل لور ته نصیحت کوي ته ای لوري الاولا والثانیه اول نصیحت او دویم دا دی الرضا بالقناعه خاوند کور ته بیچی راوړه مو آیا چې غوښه یې راوړې غوښه دې ولې راوړه قناعت کوه بس یو جوړې تا ته د 300 روپو ګز راوړه بس په هغې قناعت کوه داسې مه وایه چې ولې د 300 روپو ګز نه دروړې قناعت ځان کې لوري پیدا کا او حسن السمع له والطاعه خاوند چې د کومه خبره کوله غوږ ورته کړه چې هر څه خبره درته کوله نو هغه منه یاد نو یو ځان کې قناعت پیدا کړه قناعت معنا په لږ صبر کول څه چې میلاو شي به پرې داخل ګلوري دې خبرې ته خیال کوه چې خاوند تا ته څه وړه هغې قناعت کوه ته مطالبه مه کوه او دویمه خبره ده چې خاوند خبره کوله نو ځان خوا دې خوا مه کوه خبرې ته پوره غوږ ده او بیا هغه خبرې باندې پوره عمل کوه دو خبرې دا یاد والثانیة والثالثة والرابعة
دریم او څلورمه خبره لوري دا یادوه، التفقد لعینه، د خپل خاوند سترګو ته ګوره، خپل خاوند سترګو ته ګوره، تر دې پورې چې ستا د خاوند سترګې په هغه ځای ونه غورځېږي چې کوم ځای خاوند خفه کوي، ستا په کور کې، ستا په بدن کې، ستا په جامه کې، داسې یو څه ستا خاوند نه وي چې په هغې باندې خاوند خفه کېږي، دا کار ونه کړي. د خاوند د سترګو لحاظ وته، ولا یشم انفه منک الا على اطیب ریح، او د خاوند د پوزې لحاظ وساته، پکار دا دی چې خاوند ستا نه هغه څیز بوی نه کړي، او که بویوي نو ډېره خوشبویي او ښایسته خوشبویي چې تا نه بویي، داسې نه ده چې پیاز خورې یا اوږه خورې هغې ته ټوله معاشره بدبویه کې، نه، دا څیزونه داسې څیز مه خوره، داسې جامې مه اغونده چې د خاوند په پوزه کې بوی کې تا ته هغه ته تکلیف ورسېږي او تکلیف. نو د خاوند د سترګو لحاظ وکړه، د خاوند د پوزې لحاظ وکړه، نو بیا به خاوند ستا دپاره غلام. او ای لورې، والخامسة والسادسة، پنځمه او شپږمه خبره دا ده، التفقد لوقت نومه و طعامه، د خاوند د خوب ټیم وپېژنه او د خاوند د خوراک ټیم وپېژنه. دا ټیم د خوب دی، د چې ودی هغه ټیم کې ورته ډوډۍ مه وروړه، هغه ټیم کې کما کې ورته ماشومان مه پرېږده، ورته هغه اشاره چې هغه د خوب ونه باسي. او چې د روټۍ ټیم و نو روټۍ ټیم کې ورته روټۍ وروړه، ورته وایي فإن شدة الجوع، ځکه ډېره زیاته لوږه چې د مبغضة، دا خاوند تا ته کینه کوي، غوسه کوي چې لکه د روټۍ ټیم راغی او تا ما له روټۍ رانهوړه. لوی خاوند د روټۍ ټیم وپېژنه، څه ټیم روټۍ خوري، روټۍ وروړه. او ګورې د خوب نه یې مه پاتوه، ولې خوب نه پاتېدل هم تا سره کینه پیدا کوي، چېرې زه ستړی ستومان یم، ګوره تا زما د خوب لحاظ ونه سات. او ای لورې، والسابعة والثامنة، وما اتم نصیحت دا دی، وما اتم نصیحت دا دی، الاحراض لماله والارعاء بحشمه وعياله. ای لوی، د خاوند د مال حفاظت کا، ځان نه به سخی نه جوړی چې سوالګر یې راشي او ټول هر څه چې هغه کور کې ګورې ورکوي ور. د دې وجې نه علما وایي په سړي کې سخا صفت دی او په ښځو کې بخل صفت دی. ښځه چې بخیل وي هغه ښه ښځه، او سړی چې سخي وي هغه. د دې وجې نه ښځو که جیب هم لیدلي هغه خاص د طرف لاندې، سړي نه پیسې نه روزي او د سړي جیب مخامخ. نو کم سړی چې بخیل وي د هغه نه بیا ښځه بهتره ده، او کم زنانه چې سخی وي هغه بیا د سړي نه بهتره ده، لیکن د خاوند په مال کې نه، خاوند نه به اجازت غواړي. ای لورې، اتم صفت، اتم نصیحت دا یاد ساته، الاحراض لماله، د خاوند د مال لحاظ ساته، والارعاء بحشمه وعیاله، د خاوند د بچو لحاظ. ټیم ورته جامې بدلوه، ټیم ورته ټوپۍ وینځه، جامې ورته وینځه، صفا کوې، نو چې خاوند بچو صفا وي، ښایسته وي، اوز وي، نو خاوند به تا نه خوشحال. او نهم او لسم والتاسعة والعاشرة، نهم او لسم نصیحت لوري دا واوره، نهم او لسم نصیحت، الله تعصي لها امرا، له امرا، د خاوند د امر مخالفت مه کوه، دا کار ورته ته یې نه اوزګار، صبر وکړه بیا به درشي. ولا تفتشي له سرا، او د خاوند رات خلکو ته مه ښایه، چې کوم د رات خبرې دي هغه محفوظ یې وساته. او بیا ورته وایي ای لوري، ایاک ثم ایاک والفرح بین یدیه اذا کان مبهما، ځان وساته بیا ځان وساته، خاوند چې د کله خفه او مخامخ ورته خانده مه، خوشحالي مه ښکاره کوه، په دې سره خاوند خفه کېږي. والکعبة لدیه اذا کان فرحا، خاوند چې کله دې خوشحاله وي نو هغې ته غم مه ښکاره کوه چې سر دی وخت تړلی، زما په سر درد دی او زما په غوږ درد دی، زما زړه خرابه دی او خپې مې خوږېږي، څیزونه خاوند ته مه کوه، بیا د نه زړه خفه کړي. علما وایي وی هغه خاوند د دې ښځې سره 20 کاله تېر کړه، خو چېرته د دې ښځې او د خاوند منځ کې مخالفت راغله. نو ښځه کې فایده درېیمه دا ده نکاح کې چې د کور د نظام نه فارغ شي، او دا به هله کېږي چې نیکه زنانه چاته خدای نصیب شي. سختترین دشمن د انسان دپاره نفس، شیطان سره مقابله کېږي. د الله جل جلاله ذکر وکړه، شیطان تښتي. اخري 4 سورتونه ووایه، 2 سورتونه ووایه، شیطان نشي ټینګېدلی او تښتي، خو نفس ګورې تا نه تښتي نه. د شیطان په مقابله کې سړی نه ولي کېږي، د نفس په مقابله کې سړی ولي کېږي. دا د انسان جز دی، د انسان یو پرزه ده، دا ته نه شي خلاصېدی، ټول بدن کې ګرځي راګرځي. ناروا څیز باندې د نظر ولګېده، نفس دې سترګو ته ځان رارسوي، دا لاس دې ناروا څیز سره ولګېده، نفس دلته ځان رارسوي، دې کې خوند پیدا کوي. او که دې دې ورسره ولګېدې، نفس هلته ځان رسوي. نو نفس نه خلاصېدل دا ډېر ګران دي. د دې وجې نه اهل تصوف والا وایي
वही नफ्स ता देम पार्टनर दे देम शरीक दे साथ जरा पासी मुख के दमुज न बदा नफ्स तरकीनी दिखल ग्रेवान की बहु गोरे नफ्स तरह बखबर शुरू की नफ्स ता खुद मा पार्टनर तो दमा चली की थोड़ा वक्त रवाना दा जन बको कार बको इबादत बको मौत द्वारा शरीकानी नफ्स दा अल्लाह कानून दादे कि कम दो शरीकान सही इखलाक बानी चलेगी अल्लाह इधर तरह दरीम शरीक और खयानत की नबिया अल्लाह तआला की शैतान और शरीक नफ्सा मौता बांडी वाली दोस्ताना कहूं तो खुदे पारा के जमुन उस्ताद तो खुदे शरीक मुजाकरा बोलता रहो कि तब मुजाकरा हो ना बना के ला बना खपा के नफ्स से मुजाकरा उसवा नफ्स दा तर खबर को मनला कि जब उड़ाने को दी तबिया मुआहदा हो उस वादा पूरा वसार मुंजुका लफ्स का दौरा कमजे के उड़ाने कई कमजे के दरो कोई मजलिस की कीना से तो गिरा गए दरबाने दरो कोई मुकाबला कवा आप उस्ताद मुंजो के बिस्तरे तरा लेकर मावरस की चिते दी नफ्स तगोरी दी त मुराकबा बिस्तरे तरा ले मा हुसन दमुन नफस नफ्स बरो गाली दल तरास दन मौता शिरकत करे गुड़ चुके तम करे कतावानम का जो दी का तो नफ्स से चल करो ताने जम कदा करो खाना सता गोर सुन्नत रावानी फ्रीखी दी नुकुबा लगी यो 50 रकात नफल गो की दी त मुआतबा हो ज्यादा क्यों न औ कना फर्ज दरबाने फ्रीखी नबिया बोला सदा मोर की 50 रकात नफल बे मुकी सबा तबरो जमुनीसी या ब नफ्स ता मुकाबला न असुम नेकान खलक तीरशी दा द नफ्स ब मुकाबला की निकाह तरा नफ्स का तकीगी और की शहावत खत्मीगी ना पैदा ब्रेम पैदा अतफ्रीग मिन तदबीर मंजर इबादत तब पारगे जिंदगी तब पारगे शुआत जो को दतोल को निजाम मदद बनाना चले छह बार ताकत पकाई रुपई बार ताकत पकाई जेबर ताकत जा रुकई जमी बार ताकत इसलिए कई बोले कदा चीजों पर सड़ी बानी तोरी से हो रहा छी या कोई इबादत नहीं शिकवल या होता सब नहीं शिकवल न ड्रीम पैदा पकेदा और दा अगदना या द माल द खातिरा या द नसब द खातिरा या द दीन द खातिरा अगर तो अभी तो वही तो दीनदार बनाना गोरख सुभान तरदात दीन तो रिबत यदाक दीनदार बनाना मुसलमानों पलवान ब्रे किस्मत ये पलवान वही मिन जाने बेलाबा मुतलारानो पहुंच जबाने च दचा पलवान प्रेम के तो पलवान मिन जाने बेल उम्महात तमोद तरफ न चितम पलवान प्रेम के तुम पलवान होता तो खरगनई पलवान वही चिकम दरिश्ते पर सबब बाने रचा पल जोड़ी बा गालिबन और अक्सर मत के न पलवान नहीं दरिश्ते पर सबब बाने पलवान गुरजी जगह प्रदी खलक कि अकारिब गर्जी और पलवान गर्जी ना पयो सबब पान अरे सबब का निकाह कोई शरीयत यो मुसलमान जवान यो मुसलमान जनाना सर निकाह की अगर प्रति खलक अगर दांग पलवान जब रिश्ते तादर सबब का निकाह हुआ या तक रिश्ता खत्म दोबारा दा पलवान प्रतिकूल हम यो सबब लड़ी अगे तलाक तलाक हम हलाल दी निकाह हम हलाल लेकिन तलाक का चीज न अल्लाह जल्ल जलालुहु ता हलाल चीजों की महबूब मुस्तफा फरमाई तलाक हलाल चीजों की नापाक चीज तलाक हलाल दे लेकिन अल्लाह को खई न बोले तलाक पाने द मुसलमानों में के तोड़ राजी न कौमों में के तोड़ राजी जुदावाले राजी अल्लाह जल्ल जलालुहु द इस्लाम मकसद दारे कि कम खलक जुदारी क्या करे होगे कम खलक के प्रति या करे होगे आओ साहिब द हिकमत तशरीई व फलसफतुहु अगर द क़िबले हिकमत हमदा बयान करे कि द तोलो मुसलमानों क़िबला या वालेदा वही दाता का कि द मशरिक मुसलमान बसंग वही जमात मगरिब मुसलमान सर इत्तेहाद काफिर तबत्त दलील पेश कई कि जमात मगरिब मुसलमान सर मिनदा अगर सर दयो वेमा वही अगर और क़िबला पेश कई गोर दमंगो उस्ताद वही तोले या क़िबला दा मशरिक मुसलमान बद मगरिब मुसलमान था द इत्तेहाद और द यो देवाली द जोवाली द पार दलील क़िबला ना योदान ला मुस्तकिल मौजूदा बहरहाल अल्लाह जल्ल जलालुहु रजा पदी के कि मुसलमानान दियो देश निकाह के सवाब दे तलाक के सवाब निश तदी वजह तलाक बाकी जमा मर्तबा खले खावन में के इख्तिलाफ रहा है वो तलाक पकी 3 मर्तबा अल्लाह फरमाई वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना अल्लाह कम बनाना